تاسو په هیڅ یو کمپیوټر کې د یو فولډر نوم کار نشئ کېښودلی که چیرې د وینډوز مختلف ورژنونه هم وکاروئ که باور مو نه راځي نو امتحان یې کړئ د انفارمیټیو پښتون چینل په ویډیوګانو کې ښه راغلاست لیدونکو آیا تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې ډېر داسې پټ رازونه موجود دي چې په کومو باندې تر پوهېدو وروسته یقین کول ګران دي مګر په اصل کې دا حقیقت وي نن به موږ تاسې ته ځینې داسې حقایق در وښیو راځئ ویډیو شروع کوو ځنګلي ځناور په ځانګړي ډول بیزو کله چې ناروغه وي نو د هغې نور ملګري له هغې څخه ځان لرې ساتي تر څو چې ناروغي نورو بیزوګانو ته انتقال نشي د لایبریټي د مجسمې د پښو ګوتې که په غور سره وکتل شي نو د پښې منځ ګوته یې له نورو ګوتو څخه لویه ده کوم چې په نړۍ کې په موجودو صرف 10% انسانانو کې پیدا کیږي او دا په لرغونو زمانو کې ښکلا ګڼل کېده په ساوث افریقا کې د شاتو د مچۍ یو داسې ډول هم موجود دی کوم چې بغیر له نارینه مچۍ څخه هم بچیان پیدا کولی شي د انسان د وجود په هره یوه کوچنۍ حجره کې یو طبیعي ترمامیټر شتون لري که چیرې د کومې یوې حجرې حرارت زیات شي نو هغه په خپله د حرارت کنټرولولی شي ټایګر شارکس په زرګونه میله سفر کولی شي حتی په مکمل سمندر هم تیریدلی شي د انسان دماغ دوه برخې لري کوم شیان چې انسان یې وایي هغه د دماغو په چپه برخه کې ذخیره کیږي او کومې پیښې چې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه په ښی برخه کې ذخیره کیږي دا आवाज د چونګښې دی لیکن په اصل کې دا आवाज د یوې چونګښې نه بلکې د زرهاوو چونګښو مجموعي आवाज دی چونګښې د خپل دښمن د تیرویستلو لپاره یو आवाज په همغه یو فریکونسیو باسي تر څو چې د هغوی دښمن ته داسې معلومه شي چې هلته یوازې یوه چونګښه ده لیکن په اصل کې هلته په زرهاوو چونګښې موجودې وي په 1886 کال په کینټکي کې د 2 دقیقو لپاره د غوښو باران شوی و له اسمان څخه د باران د اوبو په ځای د غوښو ټوټې رالوېدلې وې آسماني برېښنا له شپې څخه ورځ هم جوړولی شي لیکن آیا تاسو ته معلومه ده چې د آسماني برېښنا حرارت د لمر له حرارت څخه هم 15 چنده زیات دی آیا تاسو کله دا فکر کړی چې د کلي شکل ولې همیشه منحني وي کله ولې مستقیمه نه وي ځکه کله چې کله په ونه کې راځوړنده وي نو هغه همیشه د لمر په طرف تاویږي د چین په ځینو سیمو کې له پولیسو سره د سپیانو په ځای باتې موجودې وي د بتوټولۍ د شپې پرېښودل کیږي او که چیرې هغوی د کوم خطر احساس وکړي نو هغوی په زوره زوره د اوازونو په وباسلو سره پولیسو ته خبر ورکوي دا خبره خو موږ ټولو ته معلومه ده چې اوبه په 100 سلسیس حرارت درجه کې ایشیږي لیکن د آیورسټ د غره په سر اوبه په 1 سلسیس درجه کې هم ایشیدلی شي دا دی د کمپیوټر یو ټیرابایټ هارد ډیسک په کوم کې چې 1024 جی بي معلومات ذخیره کیږي لیکن آیا تاسو ته معلومه ده چې د انسان د ډي ان اے صرف 1 ګرام 200 ټیرابایټ ډیټا ذخیره کولی شي لا ناسا سره د انسانانو یو داسې ډله هم موجوده ده کوم چې فضا ته لیږدونکی هر شی بوی کوي او همدارنګه له فضا څخه بیرته راګرځېدونکي شیان هم صرف د 9 کیلو بادامو په جوړولو کې 1600 لیټره اوبه استعمالیږي په نړۍ کې چې تر اوسه پورې څومره انسانان پیدا شوي دي له هغو څخه صرف 2% نن په نړۍ کې ژوندي دي باقي 93% نور ټول له دنیا څخه تللي دي د ځمکې په مرکز کې دومره سره زر موجود دي چې که هغه په ټوله ځمکه باندې وپاشل شي نو د ځمکې له سطحې څخه 1 فوټ د پاسه به د سرو زرو بله سطحه جوړه شي اوس په نړۍ کې 2023 کال روان دی لیکن آیا تاسو ته معلومه ده چې په نړۍ کې یو داسې ځای هم شته چیرته چې اوس 2014 کال دی لیدونکو په ایتوپیا کې اوس 2014 کال دی ځکه چې د هغوی یو کال 14 میاشتې دی د اکسفورډ پوهنتون د نړۍ غوره پوهنتون ګڼل کیږي لیکن آیا تاسو ته معلومه ده چې د اکسفورډ د لومړني چاپ شوي کتاب په مخکینی پوښ باندې یوه املایي غلطي موجوده وه باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1891 کال کې رامنځته شو لیکن آیا تاسو ته معلومه ده چې تر 1894 کال پورې د باسکټبال په میدان کې د فوټبال توپ کارول کېده په ارکټیک سمندر کې 12 میاشتې صرف واوره وریږي که ګرمي وي او یا هم ساړه دلته صرف واوره پیدا کیږي لیکن تر 2050 کال پورې په ارکټیک سمندر کې به د ګرمۍ په موسم کې واورې په ختمېدو پیل وکړي لیدونکو د نن ویډیو تر همدې ځایه وه که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ